خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې معاینات 114 تنه روږدي کسان له درملنې او تداوۍ څخه وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل. د جنت په مثال محترمو، اول غواړم د دې وضاحت وکم چې امارت چې کله فتح راله امارت قایم شو نو د معتادینو د برحالي یا د معتادینو دپاره د صحي مراکزو د حمایمي مراکزو دپاره ډېره توجه وکړه. هر سړی به دا سوچ کوي چې مخکې هم حکومتونه وو، مخکې هم یو حکومت وو، هغه وخت کې دې شي ته چا توجه نه وکړه، نه حمایوي مرکز و او نه چا پر دغه مسلمانانو زړه وسودی، نه د دوی دپاره د یو خدماتو سوچ او فکر وکړي. اما چې امارت راغی نو په ټول افغانستان کې حمایوي مراکز، صحي مراکز د دغه ورونو دپاره چې د اعتیاد په مرض کې اخته وو دا جوړ کړل. تاسو ته به انشاءالله معلومات دا وخت د افغانستان په سطحه 19 مراکز حمایوي مراکز دي چې په هغو کې د دغه ورونو تداوي کیږي او حرفوي زده کړې، دیني زده کړې او مختلف قسمه نور خدمات وړاندې کیږي او پر دې ډېر مصارف کیږي. انشاءالله د 900 میلیونه څخه تر 1000 میلیونه پورې دا د کاله مصارف دي. امارت دا کار ته ولې دومره زیاته توجه وکړه؟ د دې وجه دا ده چې امارت یو مسؤل حکومت دی، یو با احساسه حکومت دی. هغه امارت دغه خلک خپل د کورنۍ غړي غړي دا د دې هېواد بچي دي، دا د دې هېواد په دې هېواد کې حق لري. مخکې به داسې وو خلک د بهره راغلي وو، اکثریت خلک د بهره راغلي وو، صرف د پیسو د جمع کولو دپاره به دلته دا په یو موقف کې اوسېدل او د موقف څخه به غلطه استفاده کوله. په دغه بخش کې د مواد مخدر یا د نشه یي توکو په تکثیر کې، د دې په ډېرولو کې، د دې د معتادینو په ډېرولو کې لوی لاس درلودی. حالت ورځ تر بلې خرابېدی. نسبت د نورې نړۍ ته زموږ په هېواد کې د دغه ورونو چې دا د احتیاط په نشه اخته یي تر هر هېواد زیات دی. یو ناورین ته خبره رسېدلې وه. په امارت په شروع کې دې ته ډېره توجه ورکړه. د امیرالمؤمنین حفظه الله او دارنګه د مشرتابه نور د لوی موقف خلک لکه رئیس الوزرا او جناب محترم خلیفه صاحب او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینت معین الحاج ملا عبدالحق اخوند دا ټول دې ته متوجه شول چې د دې خلکو ته باید توجه وسي، دوی ته خدمات وړاندې سي، د دوی تداوي وسي او دوی بیرته خپل نارمل زندگی ته راوګرځېږي. نو دا سلسله روانه ده. انشاءالله نږدې وخت به موږ تاسو داسې افغانستان وینو چې په هغه کې به نه نشه یي توکي او نه به د نشه یي توکو استفاده کوونکي. دویمه خبره، تاسو دلته وخت تیر کړئ یا خپله راغلي یا د کورنۍ د خوا دلته راوستل سوي، دلته د امارت طرفه خپل خدمات وړاندې سو د تداوي په بخش کې، په نورو بخشونو کې. اوس تاسو صحتیاب ګڼل کېږئ، تاسو بیرته خپلو کورنۍ ته ځئ او خپل هغه عادي زندګۍ ته ورګرځئ. په آخر کې یو ځل بیا مبارکي درته وایم، الله تعالی دې توفیق درکړي، الله تعالی دې د دغه شي څخه تاسو نور لرې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله. باندې طيب یا ممتړل دملا، باندې طيب یا ممتړل دملا، اوس خدمات کو.
زوی دی عبدالقدیر نومیږي دغه مریض یې راوستی یم دلته دې شبخانې ته تداوی دپاره 12 اسناد په لندن کې اخیستي دي 2.5 کاله یې هغلته پاکولته ویلي ده لکه دغې موږ د دوی نه ډېر خوشحاله یو چې دومره یو څوک شته دی چې یو پوښتنه وکړي یو خدمت وکړي یو څوک راولي دلته یو دوای وکړي د دې نه موږ ډېره خوشحاله یو او موږ ترې مننه کوو. اسم من دکتر عبدالرحمن است، مسئول کمپ امید هستم، در بخش معاونتش کار میکنم، در بخش سیش همراه مریضان. ما تمی جمع‌آوری از طریق امارات اسلامی میشه. بعد از اینکه اینجا میایم ما دوره دیتاکس اینجا تحت تداوی در 15 روز میگیریم. بعد از اینکه بریاب میشه بعد از این رو بریاب روان میکنیم. دیگه مدت تداویش اینجا 445 روز قرار دادن. دیگه اگر شیشه و چیزا میشه به مدت 3 ماه. اسم عبدالجلیل، باشنده ولایت کابل از ولایت پنجشیر. تقریبا 2 ماه است که در کمپ امید و بستر هستیم و در زیر تداوی قرار داریم. ما به اثر که با دوستای خراب گشتیم و گذار کردیم عملی شدیم. 1 سال از عمل ما می شد. تقریبا 2 ماه است که بستر هستیم در کمپ امید. حالا فعلا صحتیاب شدیم. ما از مجاهدین امارات اسلامی خیلی خوشحال هستیم. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نه منې هیڅ یرغل دا هیواد مو اتل نه